د شکر ناروغان باید کم ډول تازه میوه وخوري. هغه میوه چې په هغې کې فرکتوز موجود وي هغه عبارت دي له ناکه، مڼه، لیمو، نارنج، هندوانه، اناناس، انار، ګنی او امونه دي. په دې کې فرکتوز دی. دا فرکتوز چې دی یعنې دا وروسته د وینې شکر چې دی یعنې خوږه لوړی، او هغه میوه‌جات چې په هغې کې ګلوکوز دي چې په سملاسي ډول باندې یعنې د وینې شکر لوړی، هغه عبارت د کیلې، انځر، شفتالو، خوبانۍ، الوچه او خربوزه یا خټکی دی. دې کې ګلوکوز دی. دا ډېره زر د وینې شکر چې دی لوړی. نو پکار دی د هغه میوه‌جاتو نه ګټه پورته کړو کومو کې چې فرکتوز موجود دی. خو دا به دا معنا نه لري چې تاسې به ډېره خورئ، بلکې په لږه اندازه سره. په شکر باندې به نورې ویډیوګانې هم کوو. زموږ سره اوسئ. که خوښه شوې مې وي نو دا ویډیو خپره کړئ.